ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ میشتو ولایتونو شمیرل کیږي. د دغه ولایت مرکزي ښار جلال آباد سینا له ورځې بلې ته په پراخېدو ده او په تېرو څه د پاسه 3 کلونو کې پکې د پام وړ آبادۍ او د بیا رغونې کارونه ترسره شوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار د لا نورې پراختیا لپاره 2 نوې ناحیې په دغه ښار کې رامنځته کوي. هغه وایي په ښار کې په زیاته اندازه سیمې چې حکومتي ملکیتونه دي په تېر کې د زورواکو لخوا غصب شوي وي چې اوس یې له منګلو خلاصې شوي سړکونه، نوې آبادۍ او پارکونه پکې جوړ شوي. له تېر وخته اوس ډېره پراختیا رامنځته شوې. یو څه اندازه ځمکې چې دلته مخکې غصب شوي وي ډېری سړکونه یې بند کړي ول او ډېری هغه پیاده روونه چې عام خلک او ښاریان ترې استفاده کوي هغه بند شوي ول. په اوس وخت کې دغه ټولې ساحې له غصب څخه خلاصې شوي دي او د جلال آباد ښاروالۍ له لوري په معیاري ډول سره جوړ شوي دي. په ضمن کې د جلال آباد ښاروالۍ په پام کې لري چې د 9 ناحیو ترڅنګ 2 نورې ناحیې چې 10 او 11 ناحیه ده دا ایجاد کړي تر څو وشو کولی ښار وسط پیدا کړي. یو شمېر ښاریان وایي په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاروالۍ هغه خدمات ترسره کړي چې په تېرو 20 کلونو کې د زیاتو امکاناتو په شتون کې ولسونو غوښتنه کوله خو هېڅکله ورته اولویت نه و ورکړل شوی. د دوی په خبره لویې او وړې لارې د بېلابېلو ستونزو له امله بندې وي خو اوس په ټوله معنا خلاص یو ښاریان ترې ګټه پورته کوي. د ښاریانو په خبره د ښار سینه دومره پراخه شوي چې ټول خلک پکې د سکون ساه اخلي او له ورځې بلې ته دغه پراختیا دوام لري چې ښاریان د جلال آباد ښار یو روښانه راتلونکي ته هیله مند کړي. د ښاروالۍ په دا کړو کارو موږ ډېر خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم همداسې کارونه وکړي لکه دا بند سړکونه چې بند و دا موانع وې دی لرې کړي او کم سړکونه چې اوس لکه د سړکې نه پورته شروع دی دا د کلو کوڅو سړکونه ویلې. موږ د ننګرهار ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو په دا کم سړک چې ولاړ یو خبرې کوو دا یې نوی جوړ کړه لکه راته ترمیم که مخکې ډېر خراب و ګردونه ول او باران کې به اوبه اکثریت د ویالیو نه بندېدې به نو دا سړکونه به اوبو نیول نو موږ د ډېر خوشحاله یو د دغې کار نه. ګڼ نور بیا وایي په جلال آباد ښار کې نوي ودانۍ، سړکونه، شنې سیمې او نور دومره د بیا رغونې کارونه ترسره شوي چې ښار ورسره له ورځې بلې ته ښکلا پیدا کوي. دوی وایي داسې سړکونه هم ورته په ښار کې په اساسي ډول رغول شوي چې پوره 20 کلونه یې چا د رغولو لپاره هیڅ پلان نه درلود او له امله یې ښاریان له ستونزو سره لاس او ګریوان وو. دی داسې فکر وکړه چې دا ښار 4 تقسیمه کې 3 تقسیمه اندازتاً 3 تقسیمه فراغ شوی ده. مخکې چې یو تقسیم پراخ و 3 تقسیم نور پراخ شوی دی. یو تقسیم پاتې دغه ان شاء الله کارونه روان دغه بم کیږي. قمندانۍ نه نیولې تر 2 سرکا پورې پراخوالی ښه ښایسته راغلی دی او د وړو هغه د سبزۍ منډۍ نه نیولې جیاب کابل اډې پورې ښه پراختیا هغه پراختوالی راغلی دی او داسې چې دی کل اردو نه هم تر ګمرکه پورې او داسې بیسودو هم تر هغه بیسودو پله نه نیولې تر مطلب دمان او پرې ټولو پراخوالی ډېر راغلی. د ښاروالۍ مسؤلین همدارنګه وایي راتلونکي کال 4 لویې او وړې د بیا رغونې پروژې په جلال آباد ښار کې د ښاري پراختیا په موخه پلان شوي چې په دې سره به ښار لا نور ښکلی او پراخه شي. سهار ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.